ورځو بیا هم عبدالله ثاقب صاحب ته ثاقب صاحب له تاسو نه مخکې پوښتنه کوو بیا به مې یوه خوږه خاطره د ژوند راته ووایي څونه وخت کېږي چې شعر لیکئ له څه وخته مو د شعر په لیکلو پیل کړی لومړی شعر مو چې لیکلی و که د هغه کوم کسر وي او یا مطلع وي هغه ووایي او وروستی شعر مو کوم یو شعر و اولنی شعر مو درویش صاحب ویلی ده په تېر امارت په دور کې کله چې کابل فتح سو یعنې 28 کاله به کېږي تقریبا 28 کاله به کېږي نو هغه مې اولنی شعر و چې کسر دا رقم و تر څو به وي دا امتحان د مینې کله پوره به شي ارمان د مینې نو دا درویش صاحب ویلی ده دا مې اولنی شعر و او وروستنی چې مې ده دردونه زمونږ یو دي ارمانونه زمونږ یو دي د ښه سبا لپاره تل فکرونه زمونږ یو دي دا ګران افغانستان د کور د هر افغان موږ کړی شریک هوډ کړو ژر به یې ودان ډېر عالي دغه مې وروستنی شعر ډېره زیاته مننه په ژوند کې خامخا په سړي خوږې او ترخې خاطرې راځي د ژوند تر ټولو خوږه خاطره م راته بیان کړئ د ژوند خوږه خاطره مې زه ډېر وړوکی وم سبقان مې ویل نو یو ملګری و د بیا خو مولوي سو د ملا محب الله په نامه باندې و نو هغوی یې دوې کیسټې راوړې وې درس ته نو یو پکې د درویش صاحب یو کیسټ و نو هغه اشعار یې څه راته یاد دي یو دا شعر پکې و مرجانې دا اخر وصیت کومه شکر د رب غني غفار کوه زه د اسلام په دین شهید شومه په شهادت مې افتخار کوه د حمدي صاحب شعر و درویش صاحب چې اوس مخکې ووایو او بل د ګوهري صاحب مرحوم شعر و مرجانې تور ټوپک مې راکړه چې سنګر ته ځمه د جنګ ډګر ته ځمه نه حصارېږم نور هم ټول ښه اشعار پکې وو نو دا کیسټه چې کله طالب راته راکړه واوروله نو ما ډېر خوښه سوه او ورته ومې ویل چې مالته یې راکړه زه به بله کیسټه ځینې کاپي کړم نو هغه طالب د پنجشنبې ورځ وه کور ته روان و نو له هغې خوا چې بیا راغلی موږ په تمه ډېر ورته په تمه وم هغه کیسټ یې راته وویل چې ما سه مرشوان یوړ نو بیا مې خپل والد صاحب ته چې په هغه مدرسه کې استاد و په هغه درس کې هغه ته مې دا قصه وکړه چې داسې یو کیسټ و د درویش صاحب په نامه باندې د مجاهدینو نو دا کیسټ اوس ملا محب الله خو نه راکوي کیسټ په ځینې کاپي کوم بیا طالب ته مې تبلګار صاحب وویل والد صاحب دا دغه ورکړه دا کیسټ پیسې به زه درکړم نو لنډه ده خو هغه دا خبره په خپله خبره باندې ټینګ وسو هغه کیسټ موټروان راسه یوړه نو بیا یو څه وخت بعد یو بل طالب راته وویل چې دا په فلانکي ځای کې یو دوکان ده او هلته دا کیسټ پیدا کېږي نو بیا په غرمه کې بې اجازې ولاړو او هغه کیسټ هم یوه نه دوې م واخیستې نو هغه چې م کله والد صاحب واورېدل نو غول دا خو ته ګرم نه وې دونه ورباندې ګرم وې نو دغه مې د ژوند تر ټولو خوږه خاطره وه ډېره زیاته مننه الله دې خوشحاله لره